لنن څخه په زرګونو کاله وړاندې چې کوم قومونه په دې دنیا کې اوسېدل هغوی خپلې خزانې په کورونو کې ښودلې یا زیات نه زیات د خپل کور شاوخوا په مختلف ځایونو کې د ځمکې لاندې به یې دغه خزانې دفن کولې او د دې ځایونو به یوازې همدوی ته علم و. نن موږ د داسې څو خزانو خبره کوو چې له نن څخه په زرهاو کاله پخوانۍ دي خو لیکن هغه د ننني دور خلکو ته په غلطۍ سره موندل شوي. نو راځئ چې پوه شو چې دا خوشنصیبه خلک څوک دي او هغوی دا خزانې څنګه وموندلې. د پښتو لایو لایبرري معلوماتي ویډیو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. لومړی شمیره د سویډن ښار په ګاټلین کې د یو فلم شوټینګ ترسره کېده. د شوټینګ په دوران کې یو کس ته په غلطۍ سره یوه ډېره غټه پخوانۍ خزانه میلاو شوه. په دې خزانه کې 83 کیلوګرامه سره زر، 40 کیلوګرامه پیتل او بېشماره جواهر پکې موجود وو. دا خزانه زیاتره د سکو څخه ډکه وه او دا خزانه د یو حوض د فرش لاندې دفن شوې وه. کله چې په دې خزانې تحقیقات وشول نو معلومه شوه چې دا د 9مې پیړۍ د دور خزانه ده چې شاوخوا 1200 کاله وړاندې په دې ځای کې دفن شوې وه او دا د دې دور دومره غټه خزانه وه چې د ګاټلین خلکو د سویډن پاچا د 15 کاله ټیکس ورکولو لپاره بس وه. په کوم ځای کې چې دا خزانه وموندل شوه د دې ځمکې مالک ته یې $240,000 انعام په توګه ورکړل. خو دا ویل کېږي چې د دې خزانې قیمت له دې څخه په لسګونو ځله زیات و. دوهمه شمیره دا د نیکمیډ کوم چې د ټانکونو راټولونکی دی. په امریکا کې د دې کمپنۍ خلکو ته په مختلفو پوځي موټرو کې د سوارلۍ اجازه ورکوي او د هغوی شوق پوره کوي. د دې موخې له امله نیک اکثره پخواني ټانکونه اخلي او هغه جوړوي. په 2019 کال کې نیک یو پخوانی ټانک په $40,000 واخیست. لیکن نیک ته څه پته وه چې دا ټانک به د دې ژوند ور بدل کړي. نیک د خپل میخانیک سره د دې ټانک جوړول پیل کړل. کله چې وار د تیلو د ټانکر راغی نو نیک د ټانک د تیلو پخوانی ټانکر وباسه چې جوړ کړي او بیا یې پکې ولګوي. لیکن په حیرانۍ سره د دې په داخل کې د سرو زرو خښتې موندل شوې. 5 د سرو زرو خښتې او هغه هم بالکل خالص سره زر. د دې سرو زرو قیمت هغه وخت $1.2 میلیونه و کوم چې شاوخوا 90 کروړه روپۍ جوړیږي. د دې تصور کېږي چې دا سره زر پوځیانو ته د عراق جګړې په وخت کې له کوم کور څخه حاصل شوي وو کوم چې د تیلو په ټانکر کې د خوندیتوب لپاره ایښي وو. لیکن چا چې ایښي وو هغه شاید مړ شوی وي. له همدې امله دا راز په همدې ټانکر کې ساتل شوی دی. درېیمه شمیره په ختیځ انګلستان کې موجود د یوې ځمکې مالک څخه یو سیټک په کروندو کې ورک شو. نو هغې خپل ملګري ایریک لاس ته وویل چې د دې سره دې په سیټک پیدا کولو کې مرسته وکړي. د هغې ملګري ایریک سره یو فلزي کشف کوونکی و چې د هغې په مرسته یې لټون پیل کړ. دوی ته د دې خبرې بالکل اندازه نه وه چې نن د دې سیټک لټون به د دوی ژوند ور بدل کړي. په یو ځای کې فلزي کشف کوونکي ډیر دروند سیګنل ورکړ. کله چې هلته کودایي وکړه نو هلته له خزانې څخه ډک صندوقونه راووتل په کوم کې چې 14,980 د سرو زرو سکې، سیلور سکې او 200 نور جواهر موجود وو. ایریک لاس او د ځمکې مالک دا خبره د انګلستان حکومت ته ورکړه. نو کله چې دې ځای ته لرغونپوهان راغلل او څېړنه یې پیل کړه نو دوی ته نور 28 کیلوګرامه د سرو زرو سکې له دې ځای څخه لاسته ورغلې. د کوم ټال قیمت چې له $50 میلیونه څخه زیات وو کوم چې له 315 کروڑ روپو سره برابرېږي. لیکن د انګلستان حکومت ایریک لاس ته $2.3 میلیونه د انعام په توګه ورکړل کوم چې ایریک د خپل ملګري سره نیم په نیمه وویشه. څلورمه شمیره یو سمندري غوپوهونکي د فلوریډا په سمندر کې د سرو زرو یو لاکټ ومونده د کوم قیمت چې $100 و. لیکن د دې لاکټ د موندلو له امله نوموړي د کومې غټې خزانې لټون پیل کړ. د سمندر په ویښ کې فلزي کشف کوونکي یو زورور سیګنل ورکړ چې له هغې وروسته یې له یاد ځای څخه خاوره لرې کړه او څه چې یې ولیدل نو حیرانه شو. د خاورې دننه نښتې 50 د خالص سرو زرو سکې د کوم قیمت چې $1 میلیون و. دا د سرو زرو سکې کم از کم 200 کاله پخوانۍ وې. د خلکو باور دی چې په دې سمندر کې د طوفان له امله زیات سمندري جهازونه ډوب شوي دي. شاید دا سره زر هم په داسې کوم سمندري جهاز کې موجود وو چې د کومې پیښې له امله د سمندر په خاوره کې بند شوي وي. 5مه شمیره جیمی اولیور د دنیا مشهور اشپز دی. دی په منچسټر جورجیا کې یو نوی رستورانت پرانیست د کوم لپاره چې نوموړي یو زوړ عمارت واخیست. کله چې د عمارت د ترمیم چارې پیل کړې نو هلته کارکوونکو ته د یو دیوال دننه د $1.1 میلیونه یعنی 12 کروڑ او 50 لک روپو په اندازه
سره زر جواهر او نغدي پیسې په لاس ورغلې. خو اوس د دې دیوال دننه خزانه راغله له کومه چې دا هم یو زړه راښکونکې کیسه لري. شوي څه داسې و چې دا عمارت په یو زمانه کې یو بانک و د کوم نوم چې میډلینګ بینک و. په دې بانک کې یو خوندي والټ و چیرته چې به خلکو خپل قیمتي شیان خوندي ساتل. نو بیا څه داسې شول چې په 1909 کې میډلینګ بانک په تاوان کې شو. نو میډلینګ بینک په HSBC بینک خرڅ او تبدیل شو. نو اوس د میډلینګ بینک ټول اساسات د HSBC بینک شول په کوم کې چې دا عمارت هم موجود و. لیکن په 1992 کې HSBC دا څنګه بند کړه. نو لدې سره ټولو پیرودونکو ته خبر ورکړ چې هغوی د خپل خوندي سامان واخلي. تقریبا ټولو خلکو خپل خوندي سامان ترلاسه کړ لیکن څه خلک نه راغلي شاید چې هغوی له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې وي. نو دا مهال بانک وغوښتل چې د خوندي سامان د لاسته راوړلو لپاره د هغې ځایونه مات کړي. څه خوندي ځایونه مات شول او له هغې څخه سامان وویستل شو. لیکن په دې کې څه بکسونه داسې هم و چې د هغې په ماتولو باندې عمارت ته زیان رسېده. د ملي میراث کمیټۍ والا دوی ته د دې کار اجازه ورنه کړه. له همدې امله څه صندوقونه همداسې پاتې شول او د HSBC دا بانک نور خالي شو. او له دې څخه 20 کاله وروسته د جیمي اولیور د رستورانت د ترمیم په وخت کې هغه خزانه بالاخره وسپړل شوه. لیکن دا خزانه د HSBC بانک ته بیرته واپس وسپارل شوه. ویډیو تر همدې ځایه وه. زموږ سره په واتس اپ چینل کې هم یو ځای شئ. په واتس اپ چینل کې موږ لنډ جالب معلومات، مقالې، لیکنې او همدارنګه زموږ د معلوماتو سرچینې خپروو. نو که غواړئ له موږ سره په واتس اپ کې هم یو ځای شئ نو لینک یې په لومړي کمنټ او یا ډسکرپشن کې موندلی شئ. تر بلې معلوماتي ویډیو مو د لوی الله په امان.